بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 22424 لیکچر دا ورونو نن د یو ماسک پارت 2 برخه ده او غواړو چې نن یو ماسک په اړه هغه څه کې بحث وکړو چې څنګه موږ په تېرو درس کې ویل چې یو ماسک څه شی ده تاسو خو وپېژندل چې یو ماسک دغه چې ده دغه کوم پرمیشن چې بای ډیفالت اپلای شوي دي په سیستمونو کې د لینکس او لینکس کې هر څه چې نیو کریشن کیږي هغه باندې یو پرمیشن اساین کیږي سره دی چې تا په هیڅ پرمیشن نه اساین کړی هغه ورته اساین دي نو دغه د چا کار ده د یو ماسک کار ده دا موږ په تېره درس کې ښه صحیح وپېژنده موږ وویل چې ماکس یو ماسک کوم چې ډیفالټ وي هغه څه شی ده او همدغسې بای ډیفالټ د روټ او د نن روټ لپاره کوم یو ماسک دی نن راځو وایو چې څنګه موږ کولی شو په خپل سیستم کې یو ماسک چینج کړو او یو ماسک په کوم ځای کې سټور ده نو مختلف فایلونه دي چې له هغو څخه 2 فایلونه دلته دي موږ لیکلي دي چې یو چې دا تاسو کولی شئ د کیټ نینو همدغسې د وي آی دغه که تاسو غواړئ ایډیټینګ ورکې وکړئ نو بیا د وي آی په واسطه یا د نینو په واسطه چیک کوئ ایډیټ کوئ خو د کیټ په واسطه که چېرته غواړئ ډسپلی کوئ نو چیک کوئ تاسو ای ټي سی یعنې سلیش ای ټي سی سلیش پروفایل دغې ته ورسئ یعنې روټ کې دننه چې کوم پروفایل فولډر ده دغې ته ورسئ دلته دا سټور ده همدغسې یا کیټ کې سلیش ای ټي سی سلیش بیش آر سی دغه چې کوم یو فایل ده په دغه کې دغه کوم چې همدغه یو ماسک ده دلته همدغسې نور معلومات دلته شته دي نو دلته راځو موږ اوس په چې په روټ کې نه یاستو خو روټ ته به لاړ شو غواړو لومړی روټ ته چیک کړو چینج کړو او په هغې باندې د همدغه طریقه اپلای کړو نو راځو کیټ کوو بیش آر سی ووهو بیش آر سی چې تاسو ووهئ دلته تاسو چې پورته راسئ دلته نور زیات معلومات دي خو که دغسې ټیټ راسئ دغلته چې ده دغه ځای کې تاسو چې ګورئ دغلته یو ماسک ده چې یو چې ده 002 ده او بل 004 ده 022 ده وبخئ 022 چې ده دا د چا لپاره ده دا د روټ لپاره 002 چې ده دا د نن روټ لپاره ده دا څنګه موږ ګورو دلته ورته دغه کوډینګ لیکل شوی ده دلته ورته وایو که چیرته تا ته کوم کریشن کوم کانټینټس راځي او د هغې دغه یو آی ډي یا یوزر آی ډي چې ده دا له 199 نه پورته یي نو ته څه شی کوه ته د دغې یو ماسک چې دا 002 ورکوه ادروایز که چېرته دغه د دغې یوزر آی ډي له 199 نه کمه یي یعنې لاندې که تاسو د روټ وګورئ نو د هغې کمه ده د هغې یوزر آی ډي نو هغه چې ته بیا چیک کوه که چېرته 199 نه د دې یوزر آی ډي څه وه نو ټیټه وه نو دا بیا چیک کوه ته د دغې کوم چې یو ماسک ده هغه 022 ورکوه نو دا چې دغې ته یو شی یو کوډ ورکړل شوی ده نو دغه چې ده دلته کوډ ده اوس همدغه موږ غواړو چې دغه چینج کړو همدغلته موږ غواړو چې مخکې موږ غواړو چې چاته همدغه خود کوم چې روټ د دې ته غواړو دا چینج کړو نو څنګه چینج کړو وي آی ووهو همدغسې ای ټي سی او چې بیش آر سی ته ورځو او دلته چې کوو موږ غواړو د روټ چینج کړو که نه نو زه دلته اول چیرته ورځمه هماغه موډ چینج کومه یعنې انزرشن ته ورځمه او ټویس ته کوم زه غواړم چې دلته سیکیور یې کړمه زیاته یا زه غواړم چې دا چې کومه 22 کومه فول سیکیور نو داسې کوو او فول 22 ورکوو او بیا چې کوو دا سیف کوو بیرته له انزرشن موډ نه کمانډ موډ ته اوړو او سیوینګ ووهو خو دا به اپلای نه یي ځکه موږ دلته که اوس چیک کړو دا اپلای نه ده نو موږ یې وارې دې نه چیک کړو ښه محترمو ورونو تاسو ولیدل چې دغه موږ د بیش آر سی په واسطه موږ کولی شو چې روټ او نن روټ دواړو ته شی وکړو هماغه یو ماسک چینج کړو نو دلته که بیا ورسو دا ځل یې وغواړو نن روټ ته یې چینج کړو کله کله دغه چې موږ چینج کړو دغه کار نه کوي ما درته ویل اپلای کېږي نه خو دا چې د ریبوټینګ ته اړتیا لري او زیات وخت چې دا موږ چې کله په روټ باندې یو ماسک چینج کوو نو دغه د روټ چینجینګ ته اړتیا هم نه وي ځکه د روټ چې ده ټوټو چې ده دغه بای ډیفالټ ورکېږي
خو دا مونږه او د نن روډ مونږ کولی سو په اسانۍ سره چینج کړو هغه سمدستي اپلای کیږي. د روډ کله نه اپلای کیږي دغه لږ بیا چې مشکل ورکوي خو هغه هم چې کله مونږ ریسټارټ کړو بیا اپلای کیږي. نو اوس که چېرته بیا مونږه بیش وی آی بیش آر سی وی آی ای ټي سی آر سی ته ورشو او دلته وګورو نو دا ځل به دې چې وکړو د دې به اپلای کړو د دې به ټوکو او اوس بیا چک کړو ښه دلته اوس ګورو نو تاسو ګورئ چې مونږه د نن روټ یوزر کې یو. د نن روټ یوزر مخکې چې تاسو کوم یو ماسک کته هغه څه شی و هغه 0002 و خو اوس چې تاسو ګورئ دلته یو ماسک ګورئ چې 0022 ده دا مونږ څه شی مونږه د روټ څخه دغه چینج که نو دغه چې دغه د یو ماسک چینجینګ طریقه وه تاسو کولی شئ همدغلته په دې کې هم دغه بیش آر سی خلاص کوئ هماغه طریقه باندې لکه څنګه چې مونږه مخکې ای ټي سی او بیش آر سی دلته ګورئ تاسو دغه هماغه سیم طریقه ده دلته مونږه دغه طریقه چینج کړې ده دلته اوس ورکې چینج راولی هم کیږي خو مونږه ورکې چینجز ځینې وخت چې دا له نن روډ څخه نه وي نو مونږه بیا له روډ څخه چینجز راولو. تاسو پوهېږئ چې زیات کانفیګریشن چې د هغه له چا نه کیږي هغه له روډ څخه کیږي. ښه بیرته راځو او دغه کوم چې مونږه اوس ورکه دغه چینجز په همدغې یو ماسک کې دا بیرته وربته بای ډیفالټ ته اړو. زه بیا انزرشن موډ ته 002 او 022 دغه بای ډیفالټ ته بیرته اړو او بیرته کمانډ موډ ته او دا چیک او سیف کوو سیف درنه د یادونه وځي بیا چې د کار نه کوي نو تاسو بیا یو ځل اگزیټ کیږئ او بیرته راځو اوس انشاءالله ګورو ورباندې به بیرته اپلای شوی او بیرته به هماغه ډیفالټ حالت ته راغلی وي. ښه تاسو ګورئ چې دا کوم دا د هماغه نن روټ او اوس دلته روټ هم چیک کوو دا د څه شی نن روټ نو دغه څه و دغه د یو ماسک چینجینګ او د یو ماسک هغه مهمه موضوع کوم چې موږ مخکې مو ویلې په اول پارت 1 برخه کې یو ماسک چې دا دغه یو مهمه موضوع د دې لپاره چې موږ خپله سکیورټي زیات مینټین وساتو او زیات چې شی کو دغه د خپل کنټرول لاندې وساتو نو موږ یو ماسک په واسطه کولی شو چې ډېر زیات یعنې په های سویه چې موږ سره یوزران اوسي او موږ سره ډیټا اوسي موږ د دغې مینټیننس کوو چې په اسانۍ باندې همدغې طریقه باندې موږ کولی شو د خپلو یوزرانو هغه سیستمونه او د هغو ټوله ډیټا چیک کړو د هغوی پرمیشن ورکړو پرمیشن چیک کړو پرمیشن له لارې نه موږ خپل سیستم چې سیکیور وساتو نو دغې لپاره دغه یو ماسک موضوع هم چې ده په دغې لینکس کې چې ده دا هم یو مهمه موضوع ده. هیله مند یو چې تاسو دغه زده کړي او د نن ورځې په همدغې اکتفا کوو او نور ستاسو وخت مند شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.